د لوی او بخښونکي خدای په نامه. بیا هم د ټاپ 10 پښتو یوټیوب چینل لا یوې بلې په زړه پورې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې دی. هغه کارونه چې باید په 30 کلنۍ کې ترسره کړئ. ژوند په اصل کې له 30 کلنۍ څخه وروسته پیلېږي، ځکه چې دغه وخت انسان په خورا ډېرو مسایلو باندې پوه شوی وي او خپلې رښتینې غوښتنې او ارمانونه یې درک کړي وي. دلته تاسو ته 14 هغه ارزښتمن کارونه ذکر کوو چې باید هر انسان یې د خپل عمر په 30 کال کې عملي کړي. لومړی، داسې دنده پیدا کړئ چې له ترسره کولو یې خوند اخلئ یا هم خپلې دندې سره له حد زیاته دلچسپي پیدا کوئ. دوهم، خپل رښتیني ملګري او خپلوان وپېژنئ. دریم، په اشپزۍ کې ځانونه ماهر کړئ او د څو ډوله خواړو پخلی زده کړئ. څلورم، هر چاته د خپل شخصي ژوند ټولې خبرې مه وایئ او مه یې ورسره شریکوئ. لومړیتوبونه مو وپېژنئ او تر ټولو زیات وخت ورته ورکړئ. شپږم، د رخصتیو په اهمیت پوه شئ او وخت ورته ځانګړی کړئ. اووم، که کړای شئ او وس لرئ نو خپل موټر واخلئ او په خپله یې وچلوئ. اتم، د ځان لپاره پر دندې سربیره یوه بله کوچنۍ یا لویه سوداګري جوړه کړئ او د اعتماد وړ کسان پکې په دندو وګمارئ. نهم، که چېرته مو 30 کلنۍ پورې واده نه وي کړی نو په 30 کلنۍ کې یې خامخا وکړئ. لسم، که په 30 کلنۍ کې هم د خبرو کولو توان نه لرئ او پر یوې موضوع سم نشئ غږېدای نو کوښښ وکړئ چې خبرې یادې کړئ، مطالعه وکړئ او راډیویي او تلویزیوني بحثونه تعقیب کړئ. 11، د ژوند د کولو ډول ومومئ او پوه شئ چې باید څه ډول خپل ژوند پر مخ یوسئ. 12، په پرله پسې ډول د خپل هېواد ادبیات مطالعه کړئ او بیا یې تکرار کړئ. او 14، یو غوره ورزش وټاکئ او په هماغه ورزش کې ځان ورسوئ، حتی تر دې چې باید په یاده ورزشي برخه کې استادي حاصله کړئ. غواړئ چې زموږ ویډیوګانې په منظمه توګه وګورئ نو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.